چېرته په منډه یې؟ څه کوې؟ څه لایف دې په زندګۍ کې شته؟ څه ګول دې شته که خولي په منډه یې؟ دا ټوله دنیا توی پره دو د هر شی چې پیدا کړي دی الله تعالی توی پره پیدا کړي دي نو بیا ته څه له خفه یې؟ کم آن ګیټ اپ د زندګۍ هر لمحې نه خوند واخله، مزه ترې واخله، انجوی یې که پېښ کې څه وکړه، یاد ساته تیر شوی وخت تیر شوی دی، په هغې کې ته هېڅ هم نشې کولی. روان وخت روان دی، هغې دپاره هم هغې کې هم ته څه نشې کولی. تو سره صرف نن وخت دی، نن نه اوس وخت دی تو سره. وکړه که په دغه کې څه کولی شي ځوان پوره وکړه. دا نه بغیر نه ته په فیوچر کې څه کولی شي، نه په پاسټ کې څه کولی شي. وها جوړې سله په جوړو باندې تو سره باد وشول ځکه ته جوړې، ځکه ته خفه یې. نو که ته هر څومره وجوړې په هغه بد خو ته ټیکولی نه شي که نه. نو څه کوې؟ کم آن جسټ ګیټ اپ، ډو سم ورک. لایف از ناٹ ایزي، یو مسټ هیو ا پرپز. چې حالات هر څنګه در باندې تېر شي، که حالات هر څنګه وي، یو هیو ټو باونس بیک. چې انسان یو غټ مقصد وي، یو غټ پرپز وي، خامخا هغه غورځېږي. چې وغورځېږي بیا یې ته ځان راوچتوې، بیا یې ځان ټینګوې. دا خو نه و چې ته یو ځل وغورځېدې بیا ته همت بېلې. توماس الوا ایډیسن 9999 ځلې فیل شو. چې کله یې بلب جوړولو، یو ځلې نه، دوه ځلې نه، 100 ځلې نه، 1000 ځلې نه، 9999 ځلې هغه فیل شو. خو هغه هار ونه منلو، بیا راوچت شو. او په لس زره دفعه باندې چې کوم دی هغه بلب ایجاد کړو. نو چا ته پوښتنه وکړه چې ته خو 9999 دفعه فیل شوې، ته څنګه محسوسېږي؟ ډېر ښکلی جواب یې ورکړی چې زه فیل شوی نه یم، چې ما 9999 طریقې ایجاد کړي چې په هغې باندې بلب نه ایجاد کېږي. تاسې څه له خفه یې؟ دا له خفه یې چې ته یو ځلې فیل شوې، یا ته یو کاروبار سټارټ کړو هغه ونه چلېدو، یا ته جاب له اپلای وکړه ته جاب نه میلوېږي. کم آن، what you have to do is you have to bounce back. وکړه چې څومره هسټري کریټ شوی دو، چې چا هسټري جوړه کړې یې دو، چې چا نن سبا چې موږ یو دو هغه خلک وکړو هغو په څنګه حالاتو کې هغو کومو حالاتو هغو مقابله کړې وو. په نارمل حالاتو کې هغو زندګي نه و تېره کړې، په سختو حالاتو نه تېر شوي دي. ځکه یې نن خلک یو دی، ځکه یې نن هسټري کریټ کړې ده. نو که ته غواړې چې ته چې میلو شي، فرست یو هیو ټو ډیزرو. هغې پوره پهله محنت وکړه، کوشش وکړه، خولی ځان نه وباسه، شپه ورځ یوه کړه، هغې نه پاس ته ته بیا شی میلوېږي. چې ته یو مقام، ته یو شي حقدار نه یې، ته ته هغه حق څه لا میلو شي. کیدای شي په دنیا کې نور ډېر هسې خلک وي چې زوی د هغه مقام د هغه شي حقدار وي، نو الله تعالی یې هغه له څه لا نه ورکوي چې ته له یې ورکوي. نو څه کوې هغې پوره؟ یو هیو ټو ورک، یو هیو ټو ورک هارډ، یو ډونټ هیو ټو لوز یور ټیمپر. دوه قسمه خلک دي، یو هسټري کریټ کوي، بل هسټري راټاکولو کې لګیا وي. اوس ته په خپله باندې وکړه چې ته څه شی یې. Come on, just get up. ویر که هر چې تو سره شوي دي. یوه نوې زندګي شروع کړه. نن نه یوه نوې زندګي شروع کړه. Come on, just get